افغان لوبغاړی د افغانستان په خلاف دا چې ماجرا څه ده په دغه ویډیو کې را سره هر څه وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مشئ. د یادولو ده چې څه موده مخکې د انګلستان کرکټ بورډ د 19 کلنو ترمنځ د نړیوال جام لپاره خپله لوبډله اعلان کړه چې پکې یو افغان الاصل لوبغاړی حمید الله قادري هم شامل و. تر هغه وروسته پرون سه شنبه د افغانستان او انګلستان 19 کلنو کرکټ لوبډلو ترمنځ یوه تمریناتي لوبه ترسره شو چې په هغه کې افغان لوبډلې په 21 منډو بریا خپله کړه. په دې لوبه کې د افغانستان خلاف په انګلستاني لوبډلې کې یو افغان الاصل قنداري لوبغاړی حمید الله قادري هم ولوبېد. هغه د افغان لوبډلې یو لوبغاړی وسوځاوه، خو د توپوهنې په برخه کې انګلستاني لوبډلې نه و اخیستې. حمید الله قادري د افغانستان په قندار ولایت کې 20 کاله مخکې پیدا شوی او په 10 کلنۍ کې د خپلې کورنۍ سره یو ځای انګلستان ته تللی چې اوس هلته یو ځای له خپلې کورنۍ سره اوسیږي. حمید الله قادري له کوچنیوالي د کرکټ سره علاقه درلوده چې د خپلې ښې توپ اچونې له امله یې دا دی ځان د انګلستان کرکټ 19 کلنې ملي لوبډلې ته ورسو او په نړیوال جام کې به د انګلستان لپاره ولوبیږي. افغان الاصل قادري په راسته لاس آف بریک سلو توپ اچونه کوي او د دې تر مخه د انګلستان په ګڼو ځایي لوبډلو کې لوبېدلی چې ګڼې لاسته راوړنې د خپلو لوبډلو لپاره درلودې. انګلستان د 19 کلنو ترمنځ په نړیوال جام کې په دوهم ګروپ کې د ویسټ انډیز، استرالیا او نایجیریا سره شتون لري. انګلستان کرکټ لوبډله په راتلونکي نړیوال جام کې خپله لومړۍ لوبه د روانې جنورۍ میاشتې په 16مه نیټه د ویسټ انډیز په وړاندې، دوهمه لوبه د جنورۍ په 23مه د استرالیا په وړاندې او درېیمه لوبه بیا د جنورۍ میاشتې په 25مه نیټه د نایجیریا په وړاندې ترسره کوي. د 19 کلنو ترمنځ د کرکټ نړیوال جام د روانې جنورۍ میاشتې په 18مه نیټه د سویلي افریقا په کوربتوب د 14 لوبډلو ترمنځ پیلیږي چې په یادو سیالیو کې افغانستان هم ګډون لري او تېره اونۍ کې سویلي افریقا ته سفر وکړ. نو ډیره مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو راسره ولیدله. لاندې کمنټ کې د قادري په اړه څه لیکل غواړئ په کمنټ کې راسره ولیکئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.